بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب 15 دقیقې. لیکوال خالد صدران. لومړی برخه. ماشومتوب تر الوتکو لاندې. د 15 کلونو وم. کډه متازه له شمالي وزیرستان خوست راغله. موږ هم د هغو مهاجرینو له ډلې وو چې د روسي یرغل په وخت کې کډوال شوي وو. دا وخت د افغانستان پر غرونو او دښتو د امریکایي تاړاک د تندرونو د راټیټېدو کلونه وو. فضا به د رنګارنګ بوږنوونکو الوتکو شور نیولې وه. د خونخوارو جنګي الوتکو غږ به داسې ویره خپروله لکه زموږ د برخې اسمان چې رالوېدلی وي. مور به مې د روسانو کیسې راته کولې. د روس د وخت کیسو په زړه کې د جهاد او انقلاب غوندې کلمې راته راشنې کړې. مینه به نه ورته وایم، خو اوس مې هم چې را یادېږي خوند یې راکاوه. مور به د روسانو کیسې داسې ځای ته هم ورسولې چې د شپې به مې تر ډېره خوب ورسره الوتی و. زه به مجاهد شوی وم، جګړه به وار په وار ګرمېده او زه به هغه اتل وم چې نه ماتېږي. د ماښام له ډوډۍ وروسته به د کور ماشومان په کوټه کې غلي کېناستو او له مور او پلار به مو له روسي ځواکونو سره چې دوی به په یرغلګرو سره یادول د مجاهدینو د ګرمو جګړو کیسې په خوند اورېدې. د همدې کیسو په لړ کې مې مور یو ماښام د خپل شهید زوی کیسه هم کړې وه. دی ویلي و: زویا، ته کوچنی وې، ستا مشر ورور طاهرشاه له سرو شورویانو سره جنګ ته ته. یوه ورځ یې ته په غېږ کې ور واخیستې. په ناز یې درته وویل ته به لوی شي، مجاهد به یې، د ازادۍ لپاره به جنګېږي. بیا به یې په سینه پورې ټینګ ونیوې او د رخصتۍ پر مهال به یې جیب له وچې میوې در ډک کړ. پر دواړه مخه به یې ښکل کړي. څو ورځې وروسته طاهرشاه خوست کې له شورویانو سره په مخامخ جګړه کې شهید شو. تابوت یې د حجرې په انګړ کې پر پالنګ کېښودل شو. تا یې په پالنګ لوبې کولې او کله به یې پر بریتونو لاسونه ور وهل. په همدې شپه چې کله مورکۍ زما د ورور د شهادت کیسه بشپړه کړه، ما بیرته د خیال او فکر نړۍ ته کډه یوړه. د شپې تر ناوخته مې له خپل شهید ورور سره د فکر پر ټال یو ځای ځنګل. کله به مې د روسي یرغلګرو پر خلاف ګډه جګړه ورسره کوله او کله به نورو فکرونو په مخه کړی وم. شپه پخه او نیمایي ته رسېدلې وه. همداسې د خیال په نړۍ کې ګرځېدم او بیا خوب وړی وم. یوه شپه لا سهار شوی نه و چې زموږ د کور دروازه وټکېده. زموږ کور د خوست مرکز اړوند د بردخیلو په سیمه کې د شمل سیند پر غاړه پروت و. د دروازې له ټک ټک وروسته مو موټر پرله پسې ارنډونه ووهل. ما له ډېرې ویرې مور له خوبه نه شو پاڅولی. نه پوهېدم چې له څه ویرېږم، خو ویره مې درلوده. که مور یا پلار مې په دې نیمه شپه دروازې ته ورشي، څوک به یې ووژني. دروازه یو ځل بیا تر پخوا لا تېزه وټکېده او موټر بیا ارنډونه شروع کړل. پلار مې راویښ شو، پر دې واړه ځوړنده توفانچه یې راواخیسته. زما پر مور یې غږ کړ: څوک مېلمانه راغلل، خدای دې خیر پېښ کړي، څه پېښ شوي نه وي. زه ورځم چې څوک دي. زما یو بل ورور محمد شاه څو کاله مخکې په سعودي عربستان کې د موټر په ټکر کې وفات شوی و. د ورور د وفات خبر د کلي مشرانو د شپې پر 12 بجې مونږ کره راوړی و. د هغې شپې وروسته د تورې شپې د مېلمنو په راتلو موږ ته د بد خبر د رارسېدو ویره هم رالوېدلې وه. پلار مې دروازې ته ورغی. لږ وروسته زموږ د کلا د لویې دروازې غږ راغی. د دروازې له خلاصېدو سره د انګړ منځ د موټر د تیزو څراغونو له رڼا ډک شو. موټر کور ته راننوت. زما هم ډار ورک شو. پوه شوم چې مېلمانه راغلل. راپاڅېدم. د کوټې له دروازې د باندې مې ولیدل چې د کور ټول غړي راپاڅېدلي، هر یو وېرېدلی ښکاري. پلار مې له حجرې څخه کور ته راغی. انګړ کې یې غږ کړ: هله ژر شئ، ډوډۍ تیاره کړئ، ډېر درانه مېلمانه راغلي. د درنو مېلمنو د ټکو په اورېدلو ما هم حجرې ته منډه کړه. حجره د کور شاته وه. هلته په رسېدو مې ولیدل چې دننه ګیس لګېږي. پر یو دنګ ځوان مې سترګې ولګېدې. سپینې جامې یې اغوستې وې او مخ یې په توره ږیره او بریتونو ځلا کوله. تور ټوپک یې څنګ ته اچولی و او په لاس کې یې مخابره وه. په مېلمنو کې مې یوازې خپل کلیوال محمد حسین وپېژانده. د تورې ږیرې ځوان زما په لیدو راولاړ شو. خورا دنګ سړی و. سم د لاسه یې غېږ راکړه. په سینې پورې یې ټینګ ونیولم. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د خپلې کورنۍ ماشومان مې نه دي لیدلي. پر دواړو مخونو یې ښکل کړم، تر څنګ یې کېنولم او محمد حسین ته یې مخ ور واړوه. له ډېره وخته وروسته مې ماشوم ولید. بیا یې د خپلو ماشومانو نومونه واخیستل. یو ماشوم یې تازه زیږېدلی و. ما هم داسې فکر وکړ چې زما په لیدو یې د هغوی مینه ماته شوه. محمد حسین ډاډ ورکاوه
چې خدای به وخت راولي مه خفه کېږه، خپلې کورنۍ سره به ډېر ژر یوځای شي. دوی په خپلو کې مجلس کاوه چې پلار مې دسترخوان راوړ. غږ یې وکړ راځئ ډوډۍ تیاره ده. ما ویل تاسې به ډېر وږي یاستئ ځکه مو نوي څه پاخه نه کړل. ژر مو د ماښام پاتې ډوډۍ ګرمه او تیاره کړه. محمد حسین وویل موږ وچه ډوډۍ د پسه په ډول منو چې په دې نیمه شپه پیدا شوه. حاجي صاحب زر یې راوړه، لوږې بیخي نارامه کړي. کله چې دسترخوان ته کېناستل پلار مې پوښتنه وکړه څنګه محمد حسینه خیر خو به وي چې په دې شپه کې مو لاره غلطه کړه، دا حالت وګوره. محمد حسین وویل 10 ورځې کېږي په ژوره کې بمبار را باندې روان دی، ملګري شهیدان شوي خو معلومات نشته چې څوک دي. موږ نن صرف حاجي نصیر ته لار پیدا کړه او تر دې ځایه مو سلامت راورسوه. ژوره د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند ډیورنډ کرښې ته سیمه د یوې تاریخي سیمې نوم دی چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې یو پیژندل شوی سنګر او د امریکایي یرغل په پیل کې پرله پسې بمبارونه پرې وشول. هماغه وخت زموږ کره دغه په نیمه شپه راغلی میلمه ډاکټر نصیر الدین حقاني د مولوي جلال الدین حقاني مشر زوی و. زما پلار په پرله پسې پوښتنو کې مجلس وغځاوه. د ډاکټر صاحب څخه د کورنۍ او مشر حقاني صاحب د روغتیا په اړه پوښتنې کولې، خو میلمه ویل چې په دویم او دریم لاس احوال اخلم، روغ او جوړ دي، سره لیدلي مو نه دي. امریکایي یرغل زموږ ترمنځ د بیلتون کرښه کش کړه، ورک یو سره. میلمنو ډوډۍ دومره په مینه وخوړه چې موږ فکر کاوه لکه چې ډېر ښه مو پخ کړي. زه د دوی تر شا ناست وم، د دوی د ټوپکو او مخابرو نندارې خوند راکاوه. زړه مې غوښتل ټوپک راواخلم او تر څنګ یې راسره کېږدم، خو بیا مې ویل چې میلمه به غوسه شي. د ډاکټر صاحب راپام شو، هلکه لکه چې مخابرې خوند درکړ، هله ورشه راوایخله درته چالانه یې کړم. خبرې پرې وکړه. د ډاکټر صاحب له خبرې وروسته مې سم د لاسه مخابره راواخیسته. کوچنۍ آیکم جاپانۍ مخابره وه. میلمه ته مې چې اوس مې په ډاکټر صاحب پیژنده ورکړه او هغه را چالانه کړه. د مخابرې له شراره مې ځانګړی خوند واخیست. کله کله به پکې غږونه راغلل. ما فکر کاوه چې دا غږونه پر ما باندې کوي. ما به هم د مخابرې لاوډ سپیکر ته خوله ور نږدې کړه او غلی به مې ورته وویل اورې. غږ به پسې ورک شو. زه د مخابرې په نقطه نه پوهېدم چې د نقطې له نیولو پرته زما غږ مقابل لوري ته نشي ورتلی. له ډوډۍ وروسته ډاکټر صاحب کمانډیوال د مخابرې په وسیله په رابطه کې کړ او زه یې ورسره وغږولم. د سلام کلام وروسته مې له مخابرې سره په زړه کې غلې مینه نوره هم په څپو شو. شپه مو همداسې په خبرو سبا کړه. د سهار له لمانځه وروسته دوی همدلته زموږ په حجره کې ویده شول.